سلام ګران دوستانو د اووم ټولګي د کیمیا 12مې برخې یا 12 لوست ته ښه راغلاست. په تېره برخه کې موږ تاسو کیمیاوي تعاملونه ولوستل چې کیمیاوي تعاملونه د دوو او یا هم له دوو څخه زیاتو موادو د متقابل عمل څخه عبارت دي چې په نتیجه کې نوي مواد د نوي خواصو لرونکي رامنځته کیږي. او همدارنګه موږ تاسو ولوستل چې د کیمیاوي تعامل د ښودلو لپاره موږ تاسو د کیمیاوي معادلې څخه ګټه اخلو. کیمیاوي معادله مو ورته وي 3 برخې لري. چپ طرف یې د لومړنیو موادو په نامه سره یادیږي، ورپسې بیا هغې شی چې هغه د نتیجې یعنې په نتیجه کې معنا ورکوي، او وروسته بیا محصول مواد دي. محصول مواد هغه مواد دي چې د لومړنیو موادو د تعامل په نتیجه کې لاسته راځي. نن ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کیمیاوي معادلو د لیکلو طریقې وایو چې کیمیاوي معادله موږ تاسو په څو طریقو سره لیکو. ورزو سلاید ته ګران زده کوونکو کیمیاوي معادلې معمولا په 4 ډوله لیکل کیږي. په څو ډوله؟ په 4 ډوله. لومړی چې دا حروفي معادله ده. حروفي معادله کوم معادلې ته وایي؟ هغه معادلې ته وایي چې په هغه کې د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په تورو سره لیکل کیږي. یعنې له نامه څخه هم معلومیږي حروفي معادله هغه معادله ده چې په هغه کې د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په څه سره لیکل کیږي؟ په تورو سره لیکل کیږي. راځئ تاسو یو مثال کار کوم. مثلا موږ تاسو وایو د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه اوبه حاصلیږي. زه د هایدروجن نوم په تورو سره لیکم، یعنی هایدروجن د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه چای حاصلیږي؟ اوبه حاصلیږي. له تعامل څخه چای لاسته راځي، اوبه لاسته راځي. نو موږ تاسو په حروفي معادله ګران زده کوونکو د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په څه سره لیکو؟ په تورو سره لیکو. هایدروجن جمع اکسیجن نومونه لیکم او محصول مواد څه دي؟ اوبه دي. نو ګران زده کوونکو په حروفي معادله کې چې له نامه څخه هم معلومیږي موږ تاسو دائما د عناصر له څه څخه ګټه اخلو؟ نومونه په تورو سره لیکو. هایدروجن جمع اکسیجن چا لاسته راځي؟ اوبه. د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په څه ولیکل؟ په تورو سره مې ولیکل. نو حروفي معادله هغه معادله ده ګران زده کوونکو چې په هغه کې د عناصرو نومونه او همدارنګه د مرکباتو نومونه په څه سره لیکل کیږي؟ په تورو سره لیکل کیږي. دویم ډول معادله چې ده ګران زده کوونکو هغه چې ده سمبولیکه معادله ده. ورزو سلاید ته سمبولیکه معادله سره کوم تعریفوو. په سمبولیکه معادله کې ګران زده کوونکو له نامه څخه هم معلومیږي د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه د سمبول په حیث، یعنی په دې معنی چې د هغه له سمبول څخه اکثره کم کوو ګټه اخلو. خو فکر مې وي چې یوه خبره ډېره مهمه ده په دې کې د فزیکي مواد د فزیکي حالت څخه هم سره کم کوو تاسو ګټه اخلو. یعنی د هر عنصر چې په کوم حالت پیدا کیږي همدارنګه مرکب د هغه فزیکي حالت هم سره کم کوو موږ تاسو لیکو. مثلا راځم همدغه معادله د هایدروجن سمبول چای ده؟ د هایدروجن سمبول H ده. په سمبولیکه معادله کې د عناصرو او د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو له سمبولونو څخه سره کم کوو ګټه اخلو. یوه ډېره مهمه خبره دلته ده هغه دا ده چې د عناصرو او یا هم تعامل کوونکو او محصول موادو فزیکي حالت هم سره کم کوو موږ تاسو په نظر کې نیسو. هایدروجن چې دی هغه په ګاز حالت پیدا کیږي. نو دغه جی څه معنا ورکوي؟ جی په دې معنا چې هایدروجن په ګاز حالت پیدا کیږي. جمع د اکسیجن سمبول چای ده او اکسیجن سمبول او ده. دا هم ګران زده کوونکو په ګاز حالت پیدا کیږي. دغه جی څه معنا ورکوي؟ چې دا په ګاز حالت باندې سره کم کی پیدا کیږي. کله چې دوی تعامل کوي نو دا سره کم کی دا اوبه لاسته راوړي. د اوبه فورمول چای ده H2O. اوبه سره کم پیدا کیږي؟ اوبه په مایع شکل باندې پیدا کیږي. د مایع شکل د ښودلو لپاره موږ تاسو له کوچني ال څخه سره کم کوو ګټه اخلو. ښایي موږ تاسو په سمبولیکه معادله کې ګران زده کوونکي کله چې د عناصرو نومونه لیکو او همدارنګه د تعامل کوونکو او یا هم د محصول موادو فورمولونه او سمبولونه چې لیکو د هغه فزیکي حالت هم په نظر کې نیسو. هایدروجن سمبول H ده. جی څه معنا؟ چې په ګاز حالت پیدا کیږي. اکسیجن سمبول چای ده او ده. او جی څه معنا؟ چې اکسیجن هم په ګاز حالت پیدا کیږي. کله چې دوی تعامل کړی دی
اوبه یې لاسته راوړي دي. نو د اوبو سره مې کوچنی ال ولیکه. څه معنا ورکوي کوچنی ال؟ دا معنا ورکوي چې خپله اوبه په څه رقم حالت پیدا کړي؟ په مایع حالت باندې پیدا کیږي. نو په سمبولیکه معادله کې موږ تاسو د تعامل کوونکو او محصول موادو له سمبولونو څخه ګټه اخلو، خو په دې شرط چې موږ تاسو باید د هغه فزیکي حالت هم سره کم کې ورسره په نظر کې ونیسو. ښه، دریم ډول معادله چې دا ګران زده کوونکو هغه چې دا توصیفي معادله ده. ورزو سلاید د توصیفي معادله سره کم تعریف کړې ده. په توصیفي معادله کې ګران زده کوونکو د ټول تعامل محصول په یوه جمله کې لیکل کیږي. له نامه څخه هم معلومیږي په توصیفي معادله کې د ټول تعامل محصول سره کم کوو په یوه جمله کې لیکل کیږي. مثلا زه تاسو ته همدغه تعامل لیکم، همدغه هایدروجن جمع اکسیجن چې اوبه تر لاسته راغلي، په توصیفي معادله کې دغه ټول تعامل سره کم کوو په یوه جمله کې لیکو. مثلا زه داسې لیکم چې د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه شی حاصلیږي؟ اوبه حاصلیږي. شی حاصلیږي؟ اوبه حاصلیږي. نو په توصیفي معادله کې موږ تاسو دغه ټول تعامل کوونکي مواد او محصول مواد چې لاسته راغلي دا ټول په یوه جمله کې سره کم کوو، خلاصه کوو. داسې وایو چې د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه څه لاسته راځي؟ اوبه حاصلیږي. نو د توصیفي معادلې له نامه څخه هم موږ تاسو داسې ویلی شو چې هغه معادله ده چې په هغه کې دغه ټول تعامل هم محصول مواد او هم لومړني مواد سره کم کوو، په یوه جمله کې ټول په خلاص ډول باندې لیکو. حروفي معادله مې ولوسته چې عناصرو نومونه په حروفو لیکو. سمبولیکه معادله مې ولوستله چې د عناصرو او مرکبونو له سمبولو څخه البته د هغوی د فزیکي حالت په نظر کې نیولو سره استفاده کوو. او دریم ډول معادله چې ګران زده کوونکو هغه توصیفي، دغه ټول تعامل سره کم کوو په یوه جمله کې موږ تاسو خلاصه کوو. نو توصیفي معادله هغه معادله ده چې په هغه کې ټول تعامل هم محصول مواد او هم لومړني مواد په یوه جمله کې سره کم کی خلاصه کیږي. آخرین ډول معادله چې موږ تاسو ګران زده کوونکو هغه شکلي معادله ده. ورزو شکلي معادله سره کم تعریفوو. په شکلي معادله ګران زده کوونکو له شکلونو څخه ګټه اخلو، یعنی د هر عنصر هغه که تعامل کوونکی وي او هم که محصول مواد وي، د هغو د ښودلو لپاره له څه څخه ګټه اخلو؟ له شکلونو څخه موږ تاسو ګټه اخلو. خو دا شکلونه داسې ګټه اخلو چې تقریبا موږ تاسو د هر عنصر یا د هر اتوم دپاره موږ تاسو له یوې کورې څخه سره کم کوو ګټه اخلو، یعنی هر عنصر د یوې کورې په حیث سره کم کوو قبلوو. اوس راځئ ورته همدغه تعامل یا همدغه معادله هایدروجن جمع اکسیجن که په شکل کې وښیو، موږ تاسو دوه هایدروجن لرو، د هرو دپاره تاسو یوه کوره ولیکه. دا یو هایدروجن، دا بل هایدروجن، هایدروجن دا هم بل هایدروجن، جمع اکسیجن دا هم دوه اتومه دي، هر اتوم د یوې کورې په حیث سره کم کی قبلوو موږ تاسو. دا یو اکسیجن او دا هم بل اکسیجن. دوی د تعامل په نتیجه کې اوبه لاسته راځي. اوبه چې دي یو اکسیجن، دوه دانې هایدروجن. اکسیجن مرکز کې ځای په ځای کوو او هایدروجن د هغه په شاوخوا باندې موږ تاسو لیکو. دا یو اکسیجن او دا هم شی هایدروجن. نو په شکلي معادله ګران زده کوونکو موږ تاسو له شکل څخه ګټه اخلو او د هر اتوم لپاره موږ تاسو له یوې کورې څخه سره کم کوو ګټه اخلو. اوس ورته وګورئ، موږ تاسو څو هایدروجن لرو؟ دوه هایدروجنه. دلته به دوې کورې، یو هایدروجن بل هایدروجن. په شکل کې ښیو څو اکسیجنه؟ دوه دانې، یو اکسیجن بل اکسیجن. اوبه لاسته راغلي یو اکسیجن او دوه اتومه څه شی دي؟ هایدروجن. اکسیجن او دا هم څه شی؟ دوه اتومه هایدروجن. نو په شکلي معادله ګران زده کوونکو موږ تاسو د اتومونو او مرکباتو لپاره موږ تاسو له شکل څخه سره کم کوو ګټه اخلو. ګران زده کوونکو مخکې له دې څخه چې دا مبحث پای ته ورسیږي، زه بعضې علامې دي چې په کیمیاوي تعاملو کې د هغه علامې چې دي خاصه معنا ورکوي، هغه به موږ تاسو باید بلد اوسو. مثلا موږ تاسو د وخت ولیکه جی چې ګاز معنا ورکوي، ال د مایع، زه هغه تاسو ته لیکم. دا تاسو په کیمیاوي تعاملاتو کې باید په یاد ولرئ چې دا څه معنا ورکوي. یو څو مشخص علامې دي چې هغه په کیمیاوي تعاملاتو کې ډېر کارول کېږي. موږ تاسو باید د هغه مفهوم باندې سره کم شو ځانونه پوه کړو.
علامه درته لیکمه او دلته مفهوم درته لیکمه. ښه ګرانو زده کوونکو، علامه که چیرې مثلا اس وه، اس څه معنی ورکوي؟ د جامد معنی ورکوي، یعنی هغه ماده په جامد حالت باندې پیدا کی. که چیرې ال وه، ال څه معنی؟ هغه د مایع معنی ورکوي، یعنی هغه ماده څه رقم پیدا کی؟ په مایع حالت باندې پیدا کی. که چیرې جی وه، جی څه معنی ورکوي؟ هغه د ګاز حالت معنی ورکوي. څه معنی ورکوي؟ د ګاز حالت معنی ورکوي. که چیرې یو وکتور یا یو غشی وه، هغه په دو معنی چې تعامل غیر رجعي دی، بیرته نه راګرځي. تعامل څه رقم دی؟ غیر رجعي تعامل دی. تعامل څه رقم دی؟ غیر رجعي څه معنی؟ چې تعامل بیرته په محصول موادو باندې نه تجزیه کوي، یعنی راګرځي نه راګرځونکی تعامل دی. که چیرې دغه دوه دانې غشي وو یا دوه دانې وکتورونه وو، د یوه لوری یوې خواته د یوه بلې خواته وه، دا په دو معنی چې تعامل څه رقم دی؟ تعامل رجعي دی. رجعي په دو معنی چې وروسته را دې څخه چې تعامل په محصول مواد بدل شو، بیرته په لومړنیو موادو باندې بدلیږي. د هغو علامات سره که موږ استفاده کوو په دې شکل باندې. که دوه وکتورونه وو، هغه څه معنی ورکوي؟ هغه د رجعي تعامل معنی ورکوي. که چیرې داسې وه ګرانو زده کوونکو، دلته درته لیکمه علامه او دلته مفهوم درته لیکم. که چیرې علامه AQ وه، AQ څه معنی ورکوي؟ اوبلن محلول معنی ورکوي. څه معنی ورکوي؟ اوبلن محلول به اوبلن وي. که چیرې SOL وه، سولوشن SOL څه معنی ورکوي؟ بېلابېل محلولونه، بغیر د اوبو نه بېلابېل محلول، اوبلن نه دی. صحیح شوله؟ SOL څه معنی ورکوي؟ د بېلابېل محلولو یا مختلف محلول معنی ورکوي. ښه، که چیرې داسې وه ګرانو زده کوونکو چې د غشي په سر باندې دلتا لیکل شوې وه او یا هم سانتیګریډ، دا څه معنی ورکوي؟ د تعامل لپاره اړینه تودوخه. د تعامل لپاره اړینه یا ضروري تودوخه، یعنی تعامل د تودوخې په شتون کې سرته رسي. که چیرې داسې وه ګرانو زده کوونکو چې غشی وه او په سر د ATM اتموسفیر او یا هم PR لیکل شوی وه، دا په دو معنی چې تعامل د فشار په موجودیت کې سرته رسي، یا د تعامل لپاره اړین فشار. د تعامل لپاره څه رقم فشار؟ اړین یا ضروري فشار، یعنی تعامل د فشار په موجودیت کې سرته رسي. یا ATM اتموسفیر معنی ورکوي، PR پرشر یا فشار معنی ورکوي. او که چیرې داسې وه ګرانو زده کوونکو دغه غشی پورته وه، په دو معنی آزاد، یو شی آزاد شوي، آزاد کېدل معنی ورکوي. آزاد کېدل، اکثره ګازونه دي هغه چې کله آزاد شي پورته ځي، نو د غشي څه معنی؟ آزادو معنی. او که چیرې د غشي دغه لوری ښکته وه، دا به رسوب معنی ورکوي. رسوب کول. نو په کیمیاوي تعاملاتو ګران زده کوونکو دغه علامې ډېرې مهمې دي. تاسو کوشش وکړئ دغه علامې سره کم کړئ، علامې په یاد ولرئ. که چیرې اس وه، جامد معنی ورکوي، ماده په جامد حالت پیدا کیږي. که ال وه، مایع. که جی وه، ګاز وه. او که چیرې دغه یو غشه یا یو تیر وه، تعامل غیر رجعي بیرته نه راګرځي. که چیرې دوه دانې وو، تعامل بیرته راګرځي، یعنی بیرته په اوله مواد باندې تجزیه کیږي. او که چیرې AQ سمبول وه، دا اوبلن معنی، یعنی محلول اوبلن محلول دی. که چیرې SOL وه، بېلابېل مختلف محلول معنی ورکوي. که چیرې غشي په سر دلتا او یا هم سانتیګریډ وه، په دو معنی تعامل لپاره اړینه تودوخه، یعنی تعامل د تودوخې په موجودیت کې سرته رسیږي. او که چیرې د دغه غشي په سر باندې PR یا هم اتموسفیر وه، پرشر او یا هم اتموسفیر، په دو معنی تعامل لپاره اړین فشار، تعامل د فشار موجودیت کې سرته رسي. او که چیرې دغه غشی پورته وه، دغه لوری آزادېدل معنی ورکوي. او که د غشي لوری ښکته وه، بیا د رسوب کولو معنی ورکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه زموږ تاسو نننۍ برنامه. تر بلې برنامې پورې چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکي خدای مې سپارم. کامیابه اوسئ.